سلامونه ملګرو. نن را سره یو ډیر درون خوږ مشر څوک چې د حمید بابا په شاعرۍ کې زیاته دلچسپي لري، هغه یې لوستی دی. د هغوی شعرونه ورته ډیر یاد دي او د هغوی د بډبیرې د کلي سره دوی تعلق ساتي. نو د دوی نه به د حمید بابا په باره کې، د هغوی د شاعرۍ په باره کې تپوسونه به ترېنه کوو، ځان به ترېنه پوهوو. چونکې د حمید بابا شاعري خو ډېره زیاته جوره ده، ډېره سخته ده، لفظونه یې داسې عام فهمه نه دي، عام خلک پرې نه پوهېږي. د دوی نه به ځان په دې باندې پوهوو چې دوی راته په دې باره کې څه وایي. حمید بابا دی یو ځای کې خپله وایي چې کونه وړونکې هسې رنګ د نفس وه چې لړې سره روا ناروا په حیا کې سړی اوږې تږې ښه دی نه په شاتو شکر موړ په بد رسوا ورږې سپږې مې د ګنډې هیلې غوا دي زه به څه کړم د چا هیلې د چا غوا قناعت اسې دولت حمید ته ورکو چې بادشاه ګړي تر ځانه بېنوا چې په سوال اوږدوي لاس چاته حمیده ښه یې اوږې لاس تر ځنې بېنوا. یو ځای کې دي ترکیبي بند کې وایي نن به شپه زما د یار په کوم مکاني جلوګیر به په کوم هټ په کوم دوکاني شرمګلي به یې حسن کوم ترکاني کوم دوکان به یې د خولې د دورو کاني په ډیوه به یې د مخ څوک پتنګاني هم خوابه به یې پاکان که ناپاکاني ولې نه دوي د دې غمه زما دله چې د اورې دا د یاد تلو بدله نه به وي ورسره حسي مسلمان سو چې به یې والي خصمانه د آبونان سو یا به وکړه د بل کار سازو سامان سو چې له هسې غمه نه مرم دلته پایم تو زما په محبت شه بې وفایم. خود به وي ولاړ ستړی ستومان خسته دل په خصمانه د آبونان ارزان وس به د ناکامه پیلیګران قیمتي یاقوت به پیل راهیګان د بې قدرو جوهریانو په دوکان له دې غمه افسوس ارمان راکړه خدایه په دا کار کې پر همت چې حاضر شم د بې کسو په خدمت. ګوره ناس به وي خفه په ځینو خرو کې که به پروت وي لکه لال به په ایرو کې کم سرود به که د درست سره په ورو کې د سړی مهر به ګړي په پیړو کې نه به مومي دغه نور په دا بشرو کې که به ځان لره وي ډوب په دا خطرو کې دا کم شرف دی کم ننګ په محبت کې چې غمخور نه شم د یار په دې غربت کې. خوب به نه ورځي د ډېرې ستومانه بوږنوي بیا د ملوبت ګمانه نه به وړاندې دي زړه ور په شادمانه نه به بېرته شي راتلی د پیمانه د هر شپې په دا امید د امانه چپړوسي که د نوړی په مهمانه چې د یار په پېښه داسې نرمې ګرمې ته په کومه حیا روګرځې بې شرمې په منزل به سبا ګوره څوکې ملي نه پوهېږم چې به ساز وي که به غلي په څه شان به شګفته زهیر په زړه وي د تخمې به یې د زړه نغمه په خوله وي دم قدم به یې خولۍ په مخوله وي رانجې کړي بیا د چا خورې د پله وي سزاوار د هر ستم د هر پیغور یم چې یار په سفر تللی او زه به کور یم. دغسې دي د حمید مومند یو مشهور قصیده ده چې هغه د جمال په جنګ باندې چې په دې باندې عبدالرحمن بابا هم چې ډېر لویه قصیده لیکلې تقریبا 26 بنده ده او داسې حمید مومند وایي هر سردار چې د خپل کان د بدو خیال کا آینه دې د خپل ځان حال د جمال کا پرې کوي تر خپلو خپو لاندې خاښونه چې بدي د عزیزانو په زړه نال کا لکه ګرم چې په حسن حسین یزیدو داسې ګرم په موږ جمالو کو څوک سوال کا په پردو مردانو نشي بې د خپلو د لحده دا اواز جمال جلال کا نالایق که لایقتوب په هنده غواړي د برېښنا په رڼا ستن پیلي جنجال کا همدا هسې نتیجه په لاس وردرومي چې د خوب په بدله کې څوک ناخوال کا. دا دودونه د دې دهر دي حمیده یو د بل په مرګ ملال او بل خوشحال کا. یو ځای کې وایي چې د ښکلي توره راغی یار د چا دی چې جواب ته شي ور وړاندې کار د چا دی چې خطا گزار کې رسا لګي کم خطا او ډېر صحیح گزار د چا دی هر یو ښکلی مې په زړه د باز غوټې کا ګوره کم یو به یو سیخکار د چا دی عشقي په اختیار نه کېږي هوښیار شه ځان و اور ته اچول اختیار د چا دی چې خپل یار لره یار ورشي په پوښتنه چې دا هسې بختوره زار د چا دی په دا غلي زړه شاکر اوسه حمیده په هر ځای کې مخ ته جوړ ګلزار د چا دی. ډېر زبردست حمید مومند د پښتو د ژبې هغه شاعر دی چې په 1881 کې په روس کې
په ستره یونیورسټۍ کې کوم ستر پروفیسر او پروفیسر ډون نامه وه هغه په جبو په قومونو تحقیق وکړو هغه په دې نتیجه ورسېدو چې په دنیا کې په توره په قلم باندې مړنی قوم پښتون قام دی هغه چې دا خپله مقاله روس ته پیش کړه نو د روس حکومت په 1881 کې پروفیسر ډون ته انعام هم ورکړو ایوارډ هم ورکړو او دریم دا اجازه ورکو چې ته دا خپل علم دې خپل ټیم ته منتقل کړه د 9 کالو مسلسل کوششونو نه وروسته په 1888 کې بیا روس یو پروګرام وکړو خپل قومي او هغه کوم د پروفیسر ډون شاګردانو غټ غټ پروفیسران هغوی ته په پښتو باندې عبور ورکړی بیا د روس ټولو شعبې کېناستې او دې ټولو شعبو ته د یو اس اس آر چې کوم ورځو کې روس ډېر لوی و او په زور شور کې هغوی وویل چې تاسو د پښتون متعلق معلومات وکړئ چې د جغرافیاتي طور باندې په کوم ځای نه تر کوم ځای پورې آباد دی د کلتورو ته خیال وکړئ چې د لباس څه دی د رسم و رواج څه دی د مړی ژوندی څنګه دی د رهن سهن څنګه دی په دې باندې مسلسل کوششونو نه وروسته د 1888 نه تر 1921 پورې د کوششونو نه بعد په 1921 کې د غالبا د فروری میاشتې په دې وروستي 10 ورځو کې د افغانستان سره د دوستۍ لاسلیک وشو او لوی سیمینار وشو نو په دغه سیمینار کې د دې ټولو پښتنو د سیمې د قبایلي سیمې او د دې سیټل ایریا نه مشرانو شرکت کړی و چې په هغې کې زمونږ د سیمې نه صنوبر حسین کاکاجي هم شرکت کړی و صنوبر حسین کاکاجي وایي د ټوپک د دارو مست بوی به تللو نن پښتون نه وایي د عطرو د مڼو ځي دا چې کله وکتلی شو چې دا ټول پروګرام سیرا د حمید مومن په سر ده نو صنوبر حسین کاکاجي دې ته زور نه وکړه او په دې باندې کار شروع کړو د په سن 1936 کې د حمید مومن په نوم باندې مشاعره کړې ده صنوبر حسین کاکاجي او عبدالحمید سلطان محمود قلندر بابا او صنوبر حسین کاکاجي د دې په جدوجہد باندې او دغسې دي زما تر معلوماتو پورې د قلندر بابا د خولې خبره ده چې د عبدالرحمن بابا لومبی مشاعره مونږه د 3 کسو په جدوجہد کړې وه چې دې کې یو باچا جان صاحب سردارشاه باچا صاحب المارو سلطان محمود قلندر بابا د بډابیري کلي او دغسې د بډابیري کلي سید رحیم شاه باچا صاحب د دې په جدوجہد باندې مشاعره کړې ده او د حمید مومن چې کوم تعلیماتو نو په هغې باندې صنوبر حسین کاکاجي او سلطان محمود قلندر بابا په یو مخ جدوجہد شروع کړو زه سلطان محمود قلندر بابا سره ګرځېدلی ما او د ماشومتوب نه چې د 8 کالو عمر راسي د سلطان محمود قلندر بابا ما ته ډېرې وقوحي یادې دي او ډېرو ځایونو ته ورسره زه تللی مشاعرو له هغې کې بابا کوم شعر و شاعري پیش کړې ده کومه وقوحه باندې د هغې متعلق معلومات لرم دغسې دي په حمید مومن باندې د 1991 نه کتابتون چلوم او زما د میشن اصلي غرض دا دی چې د حمید مومن دا دیوان دی دیوانونو کې چا کې د ټکو غلطي ده او چا کې د بیتونو کمی دی نو دا ما سره ګڼ شمېر نسخې دي او زه په خپل ټیم باندې په یو وخت کې 15 دیوانونو کې مونږ د هغه غزلو باندې تحقیق کوو لکه مثال عبدالرحمن بابا وایي رهبری که گمراهانو تکړې خضر عاشقانو لره خضر ستاره بار شي حمید بابا وایي چاته عید مبارکباد کم چاته وګورم درخات کم هغه یار اشنا مې نشته چې په حق د یار اثبات کم
دوبوي مې یا پخکته که زه حمید خضر استاز کم. عبدالرحمن بابا وایي چې د اوسپنې زنځیر شته وي په ګوتو، هغه دیو به په حکمت د انسان انخلي. حمید بابا وایي چې د اوسپنې زنځیر شته وي په ګوتو، هغه دیو به په تار د احسان خلي. نو موږ د حمید مومند باندې په هر پیلیو باندې ګڼ شمېر ټیمان زما دي، ملګري ګروپونه غونډې چې هغې په حمید مومند کار کوي. خو زمونږ د خبرې مین مدعا دا ده چې د حمید مومند داسې کتاب چاپ کړو چې یو هغې کې د بیتونو کمی نه وي، د غلطیانو کمی نه وي، او چې کوم مشکل الفاظ دي د هغه مشکل الفاظو مونږ ترجمه پیش کړو. زه تاسو ته جی د سلطان محمود قلندر بابا چې حمید مومند ته کومه د عقیدت څیره پیش کړې ده. حمید پروت دی د معشوق په ادیره کې، دی د یار په مینه دلته کې دمه کوي، زلزلې د کامل عشق برکته تنې دلته روخې ګرځي مدینه کې. هر یو سر له د پښتو خدای په کار ده چې اوچته د حمید بابا شمله کې. پارسي بان هم د غیرت کوتې په غاښ کې چې حمید کلونه پیلي د پښتو په باغیچه کې. خو لویه خدایه اوس زما سوالونه وره، داسې نه چې د بندیانو مې بنده کې په درګاه کې د وړو وړو خدایانو ما ته وایه په ما چاته سجده کې. سجدو د بېننګۍ مې تندی مات کړو، ما ملنګ که چې قبوله مې یوه کې. د دې وخت د دروغجنو وزیرانو قلندر تاله ښایي چې توبه کې. لوی محل د خدایه غواړه قلندره که باران شي دې جونګړه کې به څه کړي. ډېر زبردست. دغسې چې بیا هغه زوړ ځای ته راځو چې څرنګې عبدالحمید بابا ویلي هر سردار چې د خپل کام د بدو خیال کا. دغسې چې عبدالرحمن بابا چې په دې باندې کوم قصیده پیش کړې ده، هغه د دې ځای نه روانېږي چې ګل خان او جمال خان دوه دوستان په دې کې وایي چې چا ویل چې د جمعې په ورځ قیامت دی ما لیدلی یکشنبه په دې دوران یو د بل دپاره یې ځانونه په رسول ما لیدلي په دا رنګې مخلصان. او د دې خپل سپیو نفس نه مې نه بد شي چې خواړه او څښکه په جهان. د جمال د جنگ په درېیمه که په څلورمه ورځ باندې عبدالرحمن بابا په حق رسېدلی دی د هغه غم د وجې نه. او عبدالرحمن بابا لکه چې څه ته اوس دا خلک بوک هړتال وایي، دا عبدالرحمن بابا د جمال په جنگ باندې بوک هړتال کړی دی او د دې غم په حق رسېدلی دی. او قلندر وایي چې زه به هم په دواړه لاسه به د ځان سر چې حمید بابا وږي په ګورستان سر چې ظالم وي سر به اوسېږي په خپله دا متل دی. دی په خپل ظلم سېزلی جمال خان سر لکه ګل درته په خپلو وینو لامبم او منزل ته مې رسید کې د کاروان سر چې سرونه د زمرو چرته غورځېږي. خېجوي پښتانه هلته د نشان سر ښکاري ښکار شي چې زمونږ وطن ته راشي دلته اوسېږي په خپله هغه خپل سر. زه قلندر په خیبره تړه قسم خورم مونږ ټیټ کړی په خیبر د شاه جهان سر. والسلام نور بیا. ډېر مننه باباجي. بیا به په بل ټاپک وګورو. ډېر خوند یې وکړو، ډېر بهترین. زمونږ دغه کشرانو ته پکار دي چې همدغه شانتې کې د مشرانو سره کینی، دغه شانتې د باعلمه او بازوقه خلکو سره کینی او د هغوی نه زده کړه وکړي. ستاسو ډېره ډېره مننه. شکریه.